سپین بولدک کې څلور افغانان ووژل شول. دا چې ولې حقیقت په همدې پښتو ټیوب چینل کې راسره وګورئ. د کندهار ولایت سپین بولدک سیمه کې د ډیورن په پوله اوښتونکو کسانو د ګڼې ګوڼې له امله څلورو کسانو ژوند بایللی چې پکې ښځې او کوچنیان شامل دي. پاکستان اعلان کړی چې هغه افغانان چې د پاکستان ویزه ولري کولی شي پاکستان ته سفر وکړي، چې د اعلان تر خپرېدو وروسته لسګونو زرو کسانو غواړي پاکستان ته واوړي. همدغو کسانو سخته ګڼه ګوڼه جوړه کړې. په تورخم او سپین بولدک لارو د اوښتونکو کنټرول سخت او منظم سیستم نشتون له امله خلک په څو شپو کولو هم نه دي توانېدلی چې تر دغې پولې واوړي. طالب چارواکو ویلي چې کوښښ کوي دغه ستونزې حل کړي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو ټیوب چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.